اصلي نظام کنټرولوي، د دوی سیسټم کنټرولوي، هغه د پاکستان اردو ده، د پاکستان استخبارات دي. نو دغه خوندوره ده چې موږ دا شی وایو. دوی موږ ته مثلا مخکې هم بله ورځ قرار صاحب دا خبرې وکړلې، کله چې په دوحه کې خبرو ته ضرورت و چې باید صافت شکل خلک رامخته کړي، د هغه دپاره یې خلک درلودل. امیر خان متقي و، عباس ستانکزی و، دا خلک یې ډېر هوښیار ځیرک سیاست کوي. دا زه چې وایم چې دوی دغه رقم له منځه نه ځي لکه موږ چې فکر کوو. دغه نور ګروپونه چې ورته رامیدان ته هم کې ډېر ژر یې له منځه وړي، ځکه دوی داسې دي لکه دا اوس د اسرایلو فوج او د حماس ډله. تاسې وګورئ څه په وکړه. اسرایل فوج دغه رقم قوي دی، دوی هم دغه رقم منظم تشکیلات لري، ځکه د پاکستان اردو ده. او دغه یوه خبره دا هم بېله غلطه ده چې موږ په جمهوریت کې موږ د 1000 طالبان سره جنګېدلو. 1000 طالبان نه وروره، 10 لکه د پاکستان اردو د سره جنګېدل. ستا 3 لکه اردو وه او دغه نه منظم هم نه و لکه د پاکستان اردو. دغه نه پرمختللي وسایل هم نه درلودل. دغه نه ستا نوې جوړه سوې نوي چیچان و چې راپورته سوي وو د افغانستان اردو او د پاکستان اردو. موږ هغه رقم جنګونه د افغانستان دولتونو نه دي کړي لکه پاکستان چې کړي دي. یوازې 3 واره د هند سره جنګېدلی دي، په سومالیا کې جنګېدلي دي، په دغه اردن کې د فلسطینیانو پر خلاف جنګېدلي دي. 16 ساعته ځواکونه یې د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې ماموریت اجرا کوي. په دا اوس په یمن په جنګ کې جنګېدلي دي. هغوی تر موږ د افغانانو تر اردو ډېره منظمه او ډېره با تجربه اردو ده. په دا ټولو تشکیلات او دغسې متخصصین لري چې اریان به پاته سي. موږ د دغسې یو قوت سره مخ یو او هغه په خپل منځو کې ډېر منظم دي. موږ ته ډیس انفارمیشن راکوي، موږ ته درواغجن خبرونه را استوي او موږ باور په کوو. ولا دا په خپل منځ کې اختلافات لري، ولا په خپل منځ کې مشکلات لري. که اختلافات هم لري هغه انسان نه پرېږدي ژوندی. او د دې نمونې د هغه طالبانو په لیک کې زه څه درښیم. منان نیازي د دوی سره اختلافات پیدا کړل او د ټولې ډلې سره یې له منځه یوړی. د ملا دادالله ورور منصور دادالله اختلافاتو سره پیدا کړه، د ټولې ډلې سره یې قتل عام یې کړله. دغسې ټوله قتل عام کړه، چا یې لیدلي لا نه دي، ورک یې کړه بیخي. هغه بل د داعش قمندان نه و چې اول د واره په فراه کې په هلمند کې د دوی سره، هغه هم د طالبانو قمندان د دوی سره جلا شو، په داعش سره بیعت وکړي، څنګه یې له منځه یوړي چې خادي په نامه ونومې رسیر شو. دا دغه رقم دی.